أشق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یا هغه ذات غوره دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي او تاسو ته له اسمانه اوبه را اورولی دي، بیا مو په هغو سره سمسور باغونه را زرغون کړل. ستاسو په وس نه و چې د هغو ونې زرغونې کړئ. آیا الله سره کوم بل خدای شته؟ نشته، بلکې هغوی داسې خلک دي چې له سمې لارې کږیږي. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یا هغه ذات غوره دی چې ځمکه یې د آرام ځای وګرځوله، د هغې منځ کې یې سیندونه پیدا کړل، هغې ته محکم ولاړ غرونه پیدا کړل او د دوو سمندرو ترمنځ یې پرده اچولې ده. آیا الله سره بل خدای شته؟ نه، بلکې د دوی زیاتره نه پوهیږي. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یا هغه ذات غوره دی چې د بېوسه دعا قبلوي کله چې راوی بلی او کړاو لري کوي او تاسې د ځمکې خلیفګان ګرځوي. آیا الله سره کوم بل خدای شته؟ نه، خو تاسو ډیر لږ نصیحت منئ. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون. یا هغه ذات غوره دی چې د وچې او سمندر په ترږمیو کې لاره درښیي او څوک چې د خپل رحمت نه مخکې زیری ورکوونکي بادونه رالیږي. آیا الله سره کوم بل خدای شته؟ نه، الله ډیر اوچت دی له هغو شیانو چې دوی یې شریکوي. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یا هغه ذات غوره دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا یې هم تکراروي او له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي. آیا الله سره کوم بل خدای شته؟ نه، ورته ووایه که تاسې رښتیني یاست دلیل مو راوړئ. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ورته ووایه الله نه پرته په آسمانو او ځمکه کې هیڅوک په غیبو نه پوهیږي او خلک په دې هم نه پوهیږي چې کله به راپاڅول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت په حق له د دوی علم ختم شوی دی. نه، بلکې دوی د هغه نه په شک کې لا څه چې ترې ړانده دي.
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون او کافران وایي آیا کله چې موږ او زموږ پلرونه خاوري شوي یو نو آیا بیا له قبرونو راویستل کیدونکي یو لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين بېشکه دا وعده خو موږ سره او لا مخکې زموږ پلرونو سره هم شوې وه دا هماغه د ډومبنیو له کیسو پرته بل څه نه دي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين اے رسوله دوی ته ووایه ښه خو په ځمکه کې وګرځئ بیا وګورئ چې د مجرمانو انجام څنګه و ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون او پر دوی مه خفه کیږه او مې په هغو چلونو زړه تنګی کیږه چې دوی یې جوړوي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين او دوی وایي چې ښه دا وعده به کله وي که تاسې رښتیني یاست قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ورته ووایه ښایي د هغه عذاب څه برخه تاسو ته بیخي نږدې شوي وي کوم چې تاسې بیړه ورته کوئ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ او یقینا ستا رب حتما پر خلکو د لورینې څه شتن دی خو د دوی زیاتره شکر نه باسي وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ او بېشکه ستا رب خامخا په هغه څه پوهیږي چې د دوی سینو دننه پټ کړي او څه چې دوی یې څرګندوي وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ او په اسمان او ځمکه کې هیڅ داسې کوم پټ شی نشته چې په یو څرګند کتاب کې نه وي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بېشکه چې دا قرآن بني اسرائیلو ته زیاتره هغه خبرې بیانوي چې هغوی پکې اختلاف سره کوي وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ او دا خامخا مؤمنانو د پاره هدایت او رحمت دی إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یقینا ستا رب په خپل حکم سره د دوی ترمنځ پریکړه کوي او هماغه برلاسی ډیر پوه دی فتوكل على الله إنك على الحق المبين نو اے رسوله په الله باور وکړه ته په څرګند حق باندې ولاړ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بېشکه ته مړیو ته نشي ور اورولای او نه هغو کڼو ته آواز ور اورولای شي چې دوی مخ اړوي شا کوونکي روان وي وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون او نړانده له بې لارېتوب نه سمې لارې ته اړولی شي ته ایله هغه څوک اورولی شي چې زموږ آیتونه مني او بیا غاړه ایښودونکي شي وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
او هغه وخت چې پر دوی هماغه خبره یعنی قیامت راشي نو یو زناور به ورته له ځمکې راوباسو له دوی سره به خبرې کوي ځکه چې دې خلکو زموږ په آیتونو باور نه کاوه. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. او هغه ورځ چې موږ به د هر امت نه د هغو کسانو یو پوځ راغونډوو چې زموږ آیتونه به یې دروغ ګڼل بیا به د هغوی ډلې سره ترتیب شوي روانیږي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې چې ټول میدان ته راشي الله به ووایي ایا زما آیتونه مو دروغ ګڼل حال دا چې په هغو مو پوره علم درلود کنه نور نو تاسې څه کول. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او هماغه د عذاب وینا به ورباندې پوره شي په دې چې ظلم یې کړی و بیا به هیڅ هم نشي ویلی. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دوی نه دي لیدلي چې موږ شپه د دې دپاره جوړه کړې ده چې آرام پکې وکړي او ورځ مو روښانه کړې ده یقینا په دې کې خامخا څه نښانې شته د هغو خلکو دپاره چې ایمان راوړي. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. او هغه ورځ در په یاد کړه چې په شپېلۍ کې پوکړی شي نو هغه ټول به هیبت ونیسي څوک چې په اسمانو کې دي او څوک چې په ځمکه کې وي پرته له هغه چې الله یې ژغورلو غواړي او ټول به هغه ته په عاجزۍ سره راشي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. او ته چې اوس کوم غرونه ویني او پر خپل ځای کلک ولاړې ګڼې نو دا به هغه وخت داسې په هوا ګرځي لکه وریځي. د هغه الله جوړونه ده چې هر څه یې محکم کړي دي بېشکه هماغه ښه خبردار دی په هغو کارو چې تاسې یې کوئ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې له نیکۍ سره راشي نو هغه ته به لا ترې ښه بدله ورکړی شي او دوی به د هغې ورځې له هیبته بېغمه وي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې له بدۍ سره راشي نو مخونه به یې په اور کې نسکور کړی شي او ورته وبویل شي دا یوازې د همغو عملونو بدله درکول کیږي چې تاسو په دنیا کې کول. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. اے رسوله دوی ته ووایه ما ته خدا امر شوی چې د دې ښار د پالونکي عبادت وکړم کوم چې هغه ته حرمت ورکړی او هر شی د هغه دی او ما ته امر شوی چې له مسلمانانو ووسم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. او دا چې قرآن تلاوت کړم نو څوک چې په سمه لار برابر شو هغه د ځان دپاره سمه لار مومي او څوک چې بېلارې شو نو ورته ووایه چې زه خو ایله خبردارونکی یم.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. او وایه چې ټول ستاینه الله لره ده. هغه به ژر خپلې نښانې در وښیي، بیا به یې نښانې وپېژنئ او ستا رب له هغو کارو ناخبره نه دی چې تاسو یې کوئ. القصص مکی صورت دی او اتیا آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین. طاسیم دا د هغه کتاب آیتونه دي چې د حق څرګندونکی دی. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. مونږ د موسی او فرعون څخه خبر په صحیح توګه پر تا لولو د هغو خلکو دپاره چې ایمان راوړي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بشک فرعون په ځمکه کې لویي وکړه او د هغې اوسیدونکي یې ډلې ډلې کړل. د هغو یوه ډله به یې لاس لاندې کړې وه چې زامن به یې ورحلالول او نجونې به یې ژوندۍ پرېښودې. یقینا هغه له ورانکارو څخه و. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. او مونږ غوښتل چې په هغو خلکو مهرباني وکړو کوم چې په ځمکه کې کمزوري کړی شوي وو او امامان یې وګرځو او هم هغوی د ځمکې وارثان وګرځو. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. او په ځمکه کې هغوی ته واکمني ورکړو او فرعون، هامان او لښکرو ته یې له دوی یعنی بني اسرائیلو نه هغه څه ور وښیو چې ترې ویرېدل به. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. او مونږ د موسی مور ته وحی وکړه چې هغه ته تی ورکوه، خو کله چې پرې وویرېدلې نو په سیند کې وغورځوه او څه ویره او خفګان مه کوه. بېشکه مونږ یې تا ته بیا راوستونکي او په رسولانو کې د هغه شاملونکي یو. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نو بیا د فرعون کورنۍ هغه راپورته کړ تر څو د دوی دپاره دشمن او خفګان جوړ شي. بېشکه فرعون، هامان او د هغوی لښکرې ټول خطاکاران وو. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. او د فرعون میرمنې فرعون ته وویل دا زما او ستا دپاره د سترګو یخوالی دی، مه یې وژنئ، کیدای شي څه ګټه راورسوي یا به خپل زوی وګرځو، په داسې حال کې چې دوی نه پوهېدل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. او هلته د موسی د مور زړه له صبر خالی شو، نږدې و چې د هغه راز څرګندونه وکړي که موږ یې زړه نه وای ټینګ کړی، تر څو هغه زموږ پر ژمنې له باور کوونکو واوسي. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. او د هغه یعنی موسی خور ته وویل چې ورپسې شه، نو هغې بله لرې داسې ورته کتل چې دوی نه ورباندې پوهېدل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. او موږ پر هغه لا مخکې په یې ورکوونکي حرامې کړي وې، نو خور یې وویل آیا زه د یو داسې کور د خلکو درک درکړم چې هغه درته وساتي او د خیر غوښتونکي وي؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نو بیا مو هغه بیرته خپلې مور ته ورستون کړ تر څو د هغې سترګې یخې شي او غمجنه نه شي او وپوهیږي چې د الله وعده حقه وه، خو زیاتره یې نه پوهیږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې خپلې ځوانۍ ته ورسید او سم برابر شو، نو موږ هغه ته حکمت او علم ورکړ او موږ نیکانو ته همدغسې بدله ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. او هغه یو ځل ښار ته په یو داسې وخت ننوت چې خلک یې د غرمې د خوب په غفلت کې وو، نو هلته یې 2 کسان خپلو کې سره په جګړه وموندل، دا یو یې د خپل قوم او هغه بل یې له دښمن قومه. نو د ده د قوم سړي د هغه بل دښمن قوم سړي پر خلاف له ده یعنی موسی نه مرسته وغوښته. نو موسی چې یو څوک هغه وواهه نو ختم یې کړ. ویې ویل دا د شیطان کارو، بېشکه هغه یو څرګند بېلارې کوونکی دښمن دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ویل زما ربه ما پر خپل ځان ظلم وکړ، نو ما ته بخښنه وکړې، نو الله هغه ته بخښنه وکړه، بېشکه هماغه ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ویل زما ربه د هغې پیرزوینې په وجه چې تا را باندې کړي، بیا به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نشم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. نو بل ورځ سهار ویریدونکی او په څار څار کې و چې دا دی کوم کس چې پرون یې مرسته ترې غوښتې وه، بیا چغې ورته وهي. موسی ورته وویل ته خو یقینا ښکاره شریر سړی یې. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن
تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نو کله چې موسی وغوښتل هغه کس راونیسي کوم چې د دواړو دشمنو، نو هغه وویل ای موسی ته غواړې چې هغه شان ما هم ووژنې لکه پرون دې چې یو کس وواژه؟ ته بل څه نه غواړې پرته له دې چې په سیمه کې د یو زورواکي په توګه واوسې او نه غواړې چې له سوله کوونکو شې. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بیا یو سړی د ښار له لرې سیمې نه په منډه راغی، ورته ویې ویل ای موسی مشران ستا په هکله مشورې کوي چې ودې وژني، نو ځان وباسه، زه ستا دپاره خیر غوښتونکی یم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. نو موسی ویرېدلی په څار څار ترې ووت، ویل زما ربه له ظالمانو مې وژغورې. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. او کله چې هغه د مدین په لور مخه کړه ویل هیله ده چې رب مې سمه لار راوښیي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. او چې د مدین اوبو کوهي ته ورسید نو یوه ډله خلک یې ولیدل چې خپل څاروي اوبه کوي، او له دوی بل خوا دوه ښځې دي چې خپل څاروي یې را ایسار کړي ولاړې دي. موسی ورته وویل ستاسو دواړو څه حالت دی؟ ویل موږ یې تر هغه نشو اوبه کولی څو چې دا شپانه بیرته نه وي ګرځېدلي، او زموږ پلار ډیر سپینګیری سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نو موسی هغوی ته څاروي اوبه کړل، بیا سیوري ته ورتاو شو، ویل زما ربه هره ښېګڼه چې پر ما راکوزه کړې زه ورته اړ یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نو له هغو میرمنو نه یوه یې په حیا سره ورته راغله، ویل زما پلار دې غواړي چې د هغه کار بدله درکړي چې څاروي دې راته اوبه کړي دي. نو کله چې هغه ته ورغی او ټوله کیسه یې ورته وکړه، هغه ورته وویل مه ویرېږه، اوس له ظالمانو ژغورل شوی یې. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. له هغو دواړو نه یوې یې وویل ای پلاره دی نوکر ونیسه، بېشکه یو غوره مزدور چې ته یې نیسي هغه دی چې قوي او امانتګر وي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
هغه یعنی شعیب موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو لوڼو نه یوه یې تا ته په نکاح کړم په دې شرط چې 8 کاله ما سره نوکري وکړي او که لس دې پوره کړل نو دا به ستا له لورې نیکي وي او زه پر تا څه سختي کول نه غواړم انشاءالله ما به له نیکانو ومومې. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی ورته وویل زما او ستا ترمنځ همدا خبره شوه چې کله دې دواړو مې هره یوه نیټه پوره کړه بیا به پر ما څه زیاتی نه وي او الله پر هغه څه ساتونکی شاهد دی چې موږ یې وایو. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. نو کله چې موسی هغه نیټه پوره کړه او له خپلې کورنۍ سره روان شو نو د تور له خوا یو اور ولید. هغه خپلې کورنۍ ته وویل تاسې دلته اوسئ ما یو اور لیدلی ښایي له هغه لوري څه خبر راوړم یا د اور کومه سکروټه چې تاسو پرې تاوده شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. نو کله چې هلته ورغی د ښی خوا د ناو د څنډې په یوه برکتي ټوټه ځمکه کې له یوې ونې غږ ورته وشو چې ای موسی همدا زه الله یم د ټولو مخلوقاتو رب. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. او امسا دې وغورځوه نو کله چې د ولیدل هغه د مار په شان خوځېږي نو مخ یې وګرځاوه شا یې کړه او بیرته راونه ګرځېد. وویل شو ای موسی راوګرځه او مه ویرېږه ته بالکل په امن یې. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. خپل لاس دې په ګریوان کې نه نباسه تک سپین به راووځي بې له کوم عیبه او له ویرې بچ کېدو دپاره د خپل مټ در جوخت کړه نو فرعون او د هغه سردارانو ته ستا د رب لخوا دا 2 ښکاره سندونه دي بېشکه هغوی بدکاره خلک دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ویل زما ربه ما خو له هغوی نه یو کس وژلی نو ډاریږم چې ما به ووژني او زما ورور هارون تر ما زیات خولور دی نو له ما سره یې مرستیال ولیږه چې تصدیق می کوي زه ویریږم چې هغوی به مې دروغجن وبولي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله وویل دا دی په خپل ورور سره به دې مټ در قوي کړو او یو داسې برلاسۍ به در کړو چې دوی به هیڅ نشي در رسولی زموږ په دې نښانو سره به تاسې او ستاسې تابعان برلاسي وي فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نو کله چې موسی زموږ له څرګندو نښانو سره ورغی هغوی وویل دا خو په دروغو جوړ شوو کوډو نه پرته بل څه نه دي او دا خو موږ پخوانیو پلرونو کې نه وي اورېدلي وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون او موسی وویل زما رب په هغه چا ښه عالم دی چې د ده له لوري هدایت سره راغلی دی او دا چې ښه انجام به د چا وي یقینا ظالمان بری نه مومي وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين او فرعون وویل ای درباریانو زه خو ستاسې دپاره له ځانه پرته کوم بل خدای نه پیژنم نو هامانه ما ته خښتې پخې او یوه دنګه ودانۍ راته جوړه کړه چې زه د موسی خدای ته وروخیژم او زه خو هغه له دروغجنو ګڼم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون او فرعون او لښکرو یې په هغه سیمه کې ناحقه لویي وکړه او ګمان یې وکړ چې دوی به موږ ته نه راګرځول کیږي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نو موږ هغه او د هغه لښکرې راونیولې او په سمندر کې مو وغورځول نو ګوره چې د ظالمانو انجام څنګه و وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون او هغوی مو داسې مشران وګرځول چې د اور خواته بلنه کوي او د قیامت په ورځ به هیڅ مرسته نه ورسره کیږي وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين او په دې دنیا کې مو هم لعنت ورپسې کړ او هغوی به د قیامت په ورځ هم لغندل شوو څخه وي ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون او د پخوانیو قومونو له تباه کولو وروسته مو موسی ته هغه کتاب ورکړ چې د خلکو دپاره د زړه بینایي لارښوونه او رحمت و تر څو هغوی درس واخلي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين او ای رسوله
هغه مهال خو ته د تور غره په لویدیځه غاړه کې نه وې چې موسی ته مو دا کار ور وسپارلو او نه هلته حاضر وي. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. خو مونږ ډیر قومونه پیدا کړي چې اوږده عمرونه پرې تیر شوي دي او نه ته د مدین خلکو کې استوګن وي چې زموږ آیتونه دي ورباندې لوستل، خو د دې کیسو لیږونکي موږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. او ته د تور په څنډه کې هم نه وې کله چې موږ موسی ته غږ وکړ، خو دا ستا د رب رحمت دی تر څو هغه قوم وویروي چې له تا مخکې کوم ویرونکی نه دی ورغلی، ښایي چې هغوی څه درس واخلي. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. او که داسې نه وای چې دوی ته به د خپلو مخکنیو کړوړو له امله څه مصیبت یعنې عذاب ورسیږي، بیا به وایي چې ای زموږ ربه ولې دې موږ ته کوم رسول راونه لیږئ چې ستا د آیتونو تابعداري مو کړې وای او مؤمنان شوي وای. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. نو کله چې هغوی ته زموږ له لورې حق ورغی ویل ولې ده ته هغه څه ورنکړی شول کوم چې موسی ته ورکړی شوي وو؟ آیا نو دوی له هغه څه نه و منکر شوي چې له دې ډومبی موسی ته ورکړی شوي وو؟ ویل دا دواړه کوډې دي چې یو د بل مرسته کوي او ویلې موږ دا ټول نه منو. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ورته ووایه شنو د الله له لورې کوم داسې کتاب راوړئ چې له دې دواړو زیات لارښوونکی وي، زه به یې متابعت وکړم که تاسې رښتونی یاست. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نو کستا غوښتنه یې پوره نه کړه نو پوه شه چې دوی اله خپلو هوسونو پسې روان دي او تر هغه چا لا زیات بېلارې به څوک وي چې د الله لخوا څه لارښوونې نه پرته خپلو هوسونو پسې درومي. بېشکه الله ظالمانو خلکو ته هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. او موږ پرله پسې هغوی ته د نصیحت خبره رسولې ده چې شاید څه درس واخلي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هغه کسان چې له دې مخکې مو کتاب ورکړی و هغوی په دې قرآن ایمان راوړي. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
او کله چې پر هغوی لوستل کیږي وایي موږ پرې ایمان راوړی بېشکه دا زموږ د رب لخوا حق دی موږ له دې لا لومبی مسلمانانو أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون دغو خلکو ته به اجر 2 ځله ورکړی شي چې صبر یې کړی و او دوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او له هغه څه چې موږ ور روزي کړي دي لګښت کوي وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ او کله چې چټیات یې واورېدل نو ترې په ډډه شول او ویې ویل موږ ته خپل عملونه او تاسو ته خپل عملونه تاسو ته دې سلام وي موږ جاهلان او ملګرتیا یې نه غواړو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين اے رسوله ته هغه چاته هدایت نشي کولای چې ستا خوښ وي خو چاته چې الله غواړي هدایت ورته کوي او هماغه په لارموندونکو ښه عالم دی وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون او دوی وویل کله تا سره د دې هدایت تابعداري وکړو نو له خپلې ځمکې به وتښتول شو آیا هغوی ته مو بېغمه حرم کې ځای نه دی ورکړی چې زموږ لخوا د روزۍ په توګه هر ډول میوې ورته راچلیږي خو د دوی زیاتره نه پوهیږي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين او څومره داسې کلي موږ تباه کړي دي چې په خپل ژوندون کې مغرور شوي وو نو دا د کورونه یې چې له هغوی وروسته څه ډېره لږ استوګنه پکې شوې ده او همدا موږ یې وارثان شولو وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون او ستا رب د هغو کلیو تباه کوونکی نه و څو چې په مرکز کې یو رسول نه و رالیږلی چې زموږ آیتونه به یې پرې لوستل او نه موږ د هغو کلیو هلاکوونکي یو څو چې خلک یې ظالمان شوي نه وای وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون او تاسې ته چې څه درکړی شوي هغه خو د دنیایي ژوند وسایل او ښکلا ده خو څه چې الله سره دي هغه غوره او ډیر پایدونکي دي آیا نو تاسې عقل نه کاروئ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين آیا نو هغه کس چې موږ غوره وعده ورکړي او دی د هغې وعدې موندونکی وي د هغه چا غوندې دی چې صرف د دنیایي ژوندانه سامان مو ورکړی بیا هغه د قیامت په ورځ عذاب ته له حاضرېدونکو څخه وي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون او هغه ورځ مه هېروه چې الله خلکو ته آواز وکړي ورته ووایي
زما هغه شریکان چیرته دي چې تاسو به ګمان کاوه؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. بیا به هغه کسان ووایي کوم چې د عذاب خبره ورباندې ثابته شوې، ای زموږ ربه، همدغه خلک دي چې موږ بېلارې کړي وو، داسې مو بېلارې کړي وو لکه موږ چې بېلارې شوي وو. موږ تا ته له هغوی نه بېزاري څرګندوو، دوی زموږ عبادت نه کاوه. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. او دې کافرانو ته به وویل شي خپل شریکان مو راوبلئ، نو دوی به یې راوبلي خو هغوی به څه ځواب ورنه کړي او عذاب به وویني. ارمان به کوي چې کاش کې دوی سمه لار موندلې وای. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. او هغه ورځ هم له یاده مه باسه چې کله الله دوی ته غږ وکړي ورته ووایي تاسو رسولانو ته څه ځواب ورکړی وو. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نو هغه ورځ به ټول خبرونه یعنی ځوابونه ورباندې پټ کړی شي، بیا به یو بل پوښتلی هم نشي. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. نو چا چې توبه وکړه، ایمان یې راوړ او نیک عمل یې وکړ، ښایي چې هغه له بري موندونکو څخه وي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. او ستا رب چې څه غواړي هغه پیدا کوي او غوره کوي، د دوی څه اختیار نشته. الله لره پاکي ده او هغه له هغه څه ډېر اوچت دی چې دوی یې ورسره شریکوي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. او ستا رب ته معلوم دي څه چې د دوی سینې پټوي او هغه چې څرګندوي. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. او همدی الله دی، له هغه پرته کوم بل خدای نشته، هماغه لره ستاینه ده په دنیا او آخرت کې، او د هغه حکم منل کیږي او د هماغه لور ته به ورستنیږئ. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. اے رسوله، دوی ته ووایه آیا تاسې پام کړی چې که الله تر قیامت ورځې پورې شپه در باندې اوږده کړي، د الله نه پرته هغه خدای څوک دی چې تاسې ته رڼایي راولي؟ نو آیا تاسې نه اورئ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ورته ووایه آیا تاسې پام کړی چې که الله تر قیامت ورځې پورې ورځ در باندې اوږده کړي، نو الله نه پرته بل خدای څوک دی چې تاسې ته شپه راولي،
ترڅو پکې آرام وکړئ. آیا نو تاسې نه وینئ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او لخپل رحمت یې تاسې ته شپه او ورځ پیدا کړي چې تاسې پکې آرام وکړئ او د هغه فضل ولټوئ او د دې لپاره چې شکر وباسئ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او هغه ورځ مه هېروه چې الله دې مشرکانو ته غږ وکړي، ورته ووایي چې چیرته دي زما هغه شریکان چې تاسو یې دعوې کولې. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. او له هر امت نه به یو شاهد راوباسو، بیا به ووایو راوړئ خپل دلیل مو، نو بیا به پوه شي چې حق الله لره دی او هغه ټول دروغ به ترې ورک شي چې دوی به جوړول. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. یقینا قارون د موسی له قومه، خو بیا یې پر هغوی تیری وکړ او هغه ته مو دومره خزانې ورکړې وې چې کیلیانې به یې پر یوې ځواکمنې ډلې هم درنېدلې. یو وخت چې قوم یې ورته وویل په دنیا مه نازیږه، بېشکه الله په دنیا نازېدونکي نه خوښوي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. او په هغه څه یعنی مال کې چې الله درکړی د آخرت کور ولټوه او په دنیا کې د هم خپله برخه مه هېروه او ښېګڼه کوه لکه تا سره چې الله ښېګڼه کړې ده او په ځمکه کې ورانکاري جوړول مه غواړه، بېشکه الله ورانکاري نه خوښوي. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هغه وویل دا خو ماته په هغې پوهې سره راکړې شوي چې زه یې لرم. آیا هغه ته نه وه معلومه چې بېشکه الله له ده مخکې هم داسې قومونه هلاک کړي دي چې تر ده ډېر ځواکمن او په ډله کې ډېر زیات و او له داسې مجرمانو خو د هغوی د ګناهونو پوښتنه هم نه کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نو یو ورځ خپل بشپړ سنگار کې د خپل قوم پر مخ راغی، نو کومو خلکو چې دنیایي ژوند غوښت وویل کاش کې زموږ هم هغه څه وایي لکه قارون ته چې ورکړی شوي، رښتیا چې دی د لویې برخې خاوند دی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
او چاته چې د الله له طرفه علم ورکړی شوی و هغوی وویل ستاسې په حال افسوس دی چې داسې وایاست د الله ثواب د هغه چا دپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا پرته له صابرانو بل چاته نه ورکول کیږي. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نو هغه او د هغه کور مو په ځمکه ننیوست، نو بیا نه د هغه څه ډله وه چې د الله په مقابله کې یې مرسته وکړي او نه خپله د ځان مرسته کوونکی و. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. او چا چې پرون د هغه د مرتبې ارمان کړی و اوس یې وویل افسوس موږ نه پوهېدلو چې الله له خپلو بندګانو نه هر چاته چې وغواړي روزي یې پراخوي او یا یې تنګوي. که الله موږ سره ښه نه وای کړي نو اوس به یې موږ هم په ځمکه کې ننویستلي وای. اوهو معلومه شوه چې کافران بری نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هغه د آخرت کور مونږ د هغو کسانو د پاره ټاکو چې په ځمکه کې لویي او فساد کول نه غواړي او ښه انجام د متقیانو دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. چا چې نیکي راوړه نو د هغه د پاره لا ترې زیاته ښه نیکي ده او څوک چې له بدۍ سره راشي نو بیا هغوی ته چې بدۍ یې کړي وي له خپل عمله پرته بله بدله نه ورکول کیږي. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے رسوله بېشکه هغه ذات چې دا قرآن یې در باندې نازل کړی دی حتما هماغه د ورګرځېدو ځای یعنی مکې ته بیرته ستا بیونکی دی. ورته ووایه زما رب ښه پوهیږي چې څوک له هدایت سره راغلی او څوک په څرګند بېلارېتوب کې دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. او اے رسوله ستا خو له مخکې نه هم دا هیله نه وه چې دا کتاب دې تا ته راولیږل شي پرته له دې چې ستا د رب له لوري یو رحمت و نو کله هم د کافرو ملاتړی کېږه مه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او له هغه وروسته چې تا ته د الله آیتونه را نازل شوي نو هیڅکله دې دا خلک تا پر هغو له عمل کولو وانه ړوي او د خپل رب لور ته بلنه کوه او هیڅکله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
او الله سره کوم بل خدای مرابله له هغه پرته بل وړ معبود نشته د هغه له ذات پرته نور هر څه له منځه تلونکي دي واکمني یوازې د هغه ده او تاسې ټول به هماغه ته ورستنیږئ العنکبوت مکی صورت دی او 9 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الف لام میم آیا خلکو دا ګڼلی چې دوی به همداسې پرېښودل شي کله چې ووایي موږ ایمان راوړی او څه ازمایښت به یې نه کیږي ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين او حال دا چې له دوی مخکې خلک موږ ازمایلی دي نو الله خو به حتما دا معلوموي چې رښتینولي چا وکړه او دروغجن به هم خامخا معلوموي أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون یا هغو کسانو چې بدی کوي دا ګڼلی چې پر موږ به ډومبی شي ډیر بد حکم دی چې دوی یې کوي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم څوک چې الله سره د مخامخېدو هیله لري نو د الله نیټه خامخا راتلونکې ده او هماغه ښه اورېدونکی ډیر پوه دی ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين او څوک چې زموږ په لار کې کوشش کوي نو د خپل ځان د پاره کوشش کوي یقینا الله له ټولو مخلوقاتو بې پروا دی والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون او هغوی چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي خامخا به له هغو نه ګناهونه ورژوو او کوم غوره عملونه چې دوی کول حتما به د هغو بدله ورکړو ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون او انسان ته مو له خپل مور و پلار سره یې د نیکۍ امر کړی او که هغوی دواړه دا کوشش در باندې وکړي چې ما سره څه داسې شی شریک کړي چې تا ته یې څه علم نه وي نو بیا یې خبره مه منه یوازې ما ته ستاسې راتګ دی بیا به مو زه په هغه څه خبر کړم چې تاسې به کول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين او هغوی چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي نو خامخا به یې په صالحانو کې شامل کړو ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
او له خلکو نه ځینې داسې وایي چې موږ پر الله ایمان راوړی، خو کله چې د الله په هکله وځورول شي نو بیا د خلکو لخوا سختی د الله د عذاب په څیر ګڼي. او که ستا د رب له لوري څه مرسته راشي حتما وایي چې موږ خو در سره وو. آیا الله په هغه څه ډیر ښه عالم نه دی چې د مخلوقاتو په زړونو کې دي؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. او الله به خامخا هغه خلک هم معلوم کړي چې ایمان یې راوړی، او خامخا به منافقان هم معلوم کړي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. او هغوی چې کافر شوي وو مؤمنانو ته وویل زمونږ په لار پسې راځئ، ستاسو ګناهونه به مونږ پر ځان واخلو، حال دا چې دوی د هغوی د ګناهونو هیڅ شی پر ځان نشي اخیستلی، بېشکه دوی خو بالکل دروغجنان دي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. او حتما بخپل درانه بارونه هم وړي او لخپلو درنو بارونو سره ډیر نور درانه بارونه هم، او خامخا به د قیامت په ورځ له هغو دروغو وپوښتل شي چې دوی به جوړول. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. او په تحقیق سره موږ نوح د هغه قوم ته د پیغمبر په توګه ورواستاو، نو د هغو ترمنځ یې 50 کم زر کاله تیر کړل، خو چې ډیرو د الله پیغام ونه مانه نو بیا هغوی توپان راگیر کړل، حال دا چې په خپله هغوی ظالمانو. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. خو هغه او د بیړۍ خاوندان مو وژغورل او د نړیوالو د پاره مو نشانه وګرځول. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهیم مو هم د پیغمبر په توګه واستاو، کله چې قوم ته وویل یوازې د الله عبادت وکړئ او له هغه وویریږئ، دا ډیره درته غوره ده که تاسو پوهیږئ. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسو چې الله نه پرته د چا عبادت کوئ هغه صرف بوتان دي او تاسې هسې دروغ جوړوئ، بېشکه الله نه پرته چې څه لمانځئ هغوی ستاسې دپاره د روزۍ واک نه لري، نو الله سره روزي ولټوئ او هماغه ولمانځئ او شکر یې وباسئ، تاسې ټول به هغه ته ورستنول کیږئ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. او که تاسو زما رسالت دروغ ګڼئ نو له تاسې مخکې هم ډیرو قومونو هغه دروغ ګڼلی و، او په رسول خو له ښکاره تبلیغه پرته بل څه نشته. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. آیا دی خلکو نه دی لیدلی چې الله څرنګه د پیدایشت پیل کوي بیا یې څنګه دوهم ځلې پیدا کوي؟ یقینا دا پر الله ډیره آسانه ده. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إن الله على كل شيء قدير. ورته ووایه په ځمکه کې وګرځئ، بیا وګورئ چې الله پیدایش څرنګه پیل کړی، بیا یې وروستی ځل هم پیدا کوي. بېشکه الله په هر څه قادر دی. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. څوک چې وغواړي عذابوي او چاته چې وغواړي رحم پرې کوي او تاسې به هماغه ته ورګرځول کیږئ. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او تاسې نه په ځمکه کې د هغه بېوسه کوونکي یاست نه په آسمان کې، او ستاسې لپاره الله نه پرته نه کوم دوست شته او نه کوم مرستندوی. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. او هغه کسان چې د الله له آیتونو او مخامخېدو منکر شوي، هغوی زما له رحمته ناهیلي شوي او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. خود هغه یعنی ابراهیم د قوم جواب لدی پرته بل څه نه و چې ویلې وی وژنئ یا یې وسوځوئ چې بیا الله هغه له اوره بچ کړ. بېشکه په دې کې هغو خلکو لپاره نښانې دي چې ایمان راوړي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهیم دا هم ورته وویل تاسې الله نه پرته بوتان خدایان نیولي چې هغه مو دنیایي ژوند کې خپل ترمنځ د مینې وسیله ګرځولي، خو وروسته به د قیامت په ورځ یو بل نه انکار او ځینې به مو پر ځینو لعنت کوي او استوګنځی به مو اور او هیڅوک مرستندویان به مو نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نو بیا لوط هغه ومانه او ابراهیم وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم، بېشکه هماغه برلاسی حکمت والا دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او موږ هغه ته اسحاق او یعقوب زامن ورو بخشل او د هغوی په خیل خانه کې مو نبوت او کتاب کې خودل او هغه ته مو یې بدله په دنیا کې هم ورکړه او په آخرت کې به هغه له صالحانو څخه وي. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لوط مو هم د پیغمبر په توګه واستاوه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسې یو داسې ناوړه کار کوئ چې په هغه کې له نړیوالو نه یو هم پر تاسې نه دی مخکې شوی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم
كنت من الصادقين آیا تاسو سړیو ته په شهوت ورځئ او لاره شو کوئ او په خپلو مجلسونو کې ناوړه کارونه کوئ؟ خو د هغه د قوم ځواب له دې پرته بل څه نه و چې ویل یې د الله عذاب راوله که ته رښتینی یې. قال رب انصرني على القوم المفسدين ویل زما ربه د مفسدو خلکو پر خلاف زما مرسته وکړي. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زموږ استازي ابراهیم ته د زوی د زیري سره ورغلل ویل موږ د دې کلي د خلکو تباه کوونکي یو، بېشکه د هغه خلک ظالمانو. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ده وویل په هغه کلي کې خو لوط هم دی. ویل موږ ته معلومه ده چې څوک پکې دي، خامخا به هغه او کورنۍ یې وژغورو پرته له مېرمنې چې هغه له پاتېدونکو ده. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. او کله چې زموږ استازي لوط ته ورغلل نو په هغو سره خفه او زړه تنګی شو. نو هغوی وویل ویرېږه مه او خفګان مه کوه، یقینا موږ به تا او ستا کورنۍ بچ کوو پرته له مېرمنې دي چې هغه له پاتېدونکو ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بېشکه موږ د دې کلي پر خلکو له اسمانه د یو عذاب نازلوونکي یو د هغه فسق له امله چې دوی به کاوه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. او بېشکه موږ له هغه کلي نه یوه څرګنده نښانه پرېښې ده د هغو خلکو لپاره چې عقل کاروي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدین ته مو د هغوی ورور شعیب ورلیږلی و، نو هغه ورته وویل ای زما قومه یوازې د الله عبادت وکړئ او د وروستۍ ورځې هیلهمن اوسئ او په ځمکه کې ورانکاري مه ګرځئ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. خو بیا یې هغه دروغجن وباله نو یوې سختې زلزلې راګیر کړل او سهار په خپلو کورو کې پړ مخې مړه پراته پاتې شول. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. او عادیان او سمودیان مو هم هلاک کړل او دا دی تاسو ته یې له کورونو د هغوی هلاکت څرګند شوی دی او شیطان عملونه ورته ښایسته کړل او له سمې لارې یې واړول په داسې حال کې چې هغوی ښه سترګور خلک وو. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. او قارون او هامان مهم هلاک کړل. تحقیق سره موسی له څرګندو نښانو سره ورغلی و خو هغوی په ځمکه کې لویي وکړه
حال دا چې دوی له موږ نه ګټونکي نه وو. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نو دا هر یو مو په خپل ګناه راونیو چې له هغوی نه مو پر چا کاڼي اورونکی باد راواستاو، څوک سختې چغې راګیر کړ، څوک مو په ځمکه کې ننیوست او څوک مو ډوب کړل، او الله پر هغوی ظلم نه کاوه بلکې دوی خپله پر ځانو ظلم کاوه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. د هغو خلکو مثال چې الله نه پرته نور دوستان نیولی، داسې دی لکه غڼی چې ځان ته یو کور نیولی، او تر ټولو زیات کمزوری کور خو د غڼی کور دی. کاشکې دا خلک پوهېدلی. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. یقینا الله ته هغه څه ښه معلوم دي چې دوی الله نه پرته کوم شی رابلي، او هماغه برلاسی حکمت والا دی. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. او دا مثالونه موږ خلکو ته بیانوو، خو له عالمانو پرته د بل چا عقل پرې نه رسیږي. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله آسمانونه او ځمکه په حقه یعنی یو مقصد لپاره پیدا کړي، بېشکه په دې کې د مؤمنانو لپاره لویه نښانه ده. صدق الله العظیم.